د عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو له قومندانۍ څخه 202 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. ملي دفاع وزارت وایي د دې وزارت اړوند د بېلابېلو کلي اردوګانو او قطاعاتو څخه د 202 تنه ځوان منصوبینو د عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ د جګړه ییزو ځواکونو ښوونځي د ډي سي توپ حفظ او مراقبت M24 SPG نه M2 هوان او سرحدي پیاده کورسونو له 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو او عملي تطبیقاتو څخه وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د عملي تطبیقاتو فارغت په مراسمو کې د ملي دفاع وزارت د ضد استخباراتو رئیس مولوي نقیب الله جمال، د توپچي ریاست رئیس مولوي محمد یعقوب منصور او د عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندان مولوي نصیب الله مدني او ګڼ شمېر مسؤلینو او منصبینو ګډون درلود. مسؤلینو د عملي تطبیقاتو تر ارزونې وروسته یاد فارغانو ته د وینا پر مهال ویلي توپچي ځواکونه د پوځ د ملا د تیر حیثیت لري. هغه اردو چې مسلکي او پیاوړي توپچي ځواکونه لري د جګړې د ډګر ګټونکي بلل کیږي. هڅه وکړئ چې په یاده برخه کې د عصري ټکنالوژي او وسایلو کارول هم زده کړئ. ورته مهال نویو فارغانو مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې د ترلاسه شویو مسلکي زده کړو او قوي ایماني جذبې پر مټ به د هیواد له خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او اسلامي ارزښتونو څخه په مېړانه دفاع کوي.